بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 دعوات يستجاب لهن. الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د شریعت تلاری او د جنت تلاری درنو معزز دوستانو، د دعا د فضائلو په باره کې دویم بیان دی ستاسې و درنه حضور ته وړاندې کوو. د چې دعا د الله جل جلاله ډیره خوښه ده او الله جل جلاله د مؤمن دعا قبلوي نه ردوي. نو موږ او تاسې باید چې په خپلو عباداتو کې په خاصو اوقاتو کې و ټولو مؤمنانو ته دعاوې وکړو، بالخصوص موږ و هغو ورونو او خوندو ته چې هغه په مشکلاتو باندې اخته دي. د ابن عباس رضی الله عنهما مبارک سره روایت دی چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې 5 قسمه دعاوې دي هغه الله قبلوي نه ردوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه 5 کسان ښوولي دي چې د دوی دعاوې الله قبلوي. اول وار دعا د مظلوم ده، دعوة المظلوم حتى ينتصروا. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مظلوم دعا الله قبلوي حتی در هغه اندازې پورې چې کله د کومک او مدد وکړي دی غالبه کی پر هغه ظالم باندې د غچ او واری د ظالم څخه واخلي، در هغه وخت پورې الله د مظلوم دعا نه ردوي، الله قبلوي. دویم ودعوة الحاج. دویم د هغه مؤمن مسلمان چې په حلالو پیسو په هغو پیسو باندې چې هغه حلال وي د حج ته تللی وي او د حج په وخت کې د حج په موقع کې د دعا وکړي، نو الله جل جلاله د دغه مؤمن مسلمان چې د حج دپاره دی تللی دی د دعا الله نه ردوي، الله قبلوي. در داسې اندازې د دغه حجي دعاوې الله قبلوي چې در څو پورې دی و خپل کور ته راځي و خپل اهل ته راځي. دریم ودعوة المجاهد حتى يفقد. دریم الله جل جلاله چې د مؤمن مسلمان دعا قبلوي هغه مجاهد دی چې دی د الله د دین د پاره، د الله د دین د دفاع د پاره، د اسلام د دفاع د پاره، د مسلمانانو د دفاع د پاره، د مسلمانانو د ملک د دفاع د پاره، د مسلمانانو د عزت او د ابرو د دفاع د پاره جنگیږي. د يهودو نصاراو سره، د مشرکینو سره، د مرتدینو سره، د منافقینو سره د دغه مجاهد دعا الله جل جلاله قبلوي تر هغه وخت پورې چې دی د جهاد څخه خلاصیږي. درنو معززو دوستانو، چې موږ او تاسې د الله د رضا دپاره د زړه له کومې د زړه له محبته د الله په دربار کې دعاوې وکړو، الله به زموږ دعاوې قبول کړي، بالخصوص دغه انسانان چې مظلوم وي، حاجي وي، مجاهد وي. څلورم چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ښوولی دی هغه دعا د مریض ده. کله چې یو مؤمن مسلمان ناجوړه سي د دغه مریض دعا الله جل جلاله قبلوي در هغه وخت پورې چې در څو پورې دی جوړیږي، الله د دعا نه ردوي. پنځم د الله رسول صلی الله علیه وسلم ښوولی دی هغه څوک دی؟ ودعوة الاخ لاخیه بظهر الغیب. پنځم د هغه مؤمن مسلمان دعا الله نه ردوي، قبلوي چې دی په غیب باندې و یو بل مؤمن مسلمان ورور ته دعا وکړي، یو بل مؤمن مسلمان ورور ته دی دعا کوي، الله جل جلاله د دغه مؤمن مسلمان دعا د هغه په باره کې نه ردوي بلکې الله قبلوي. نو موږ او تاسې هر مؤمن یو پر بل باندې د حق لري چې دی به دعا ورته کوي. که موږ او تاسې یو بل ته دعا سره وکړو، دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قول دی چې الله جل جلاله د دغه مؤمن دعا چې د بل مؤمن دپاره کوي دی هیڅ اثر نه سره لري، صرف د الله د رضا دپاره یو بل ته دعا سره کوي، الله د دعا نه ردوي بلکې د هغه مؤمن په باره کې د دعا الله قبلوي. بیا وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم وویل: وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. در ټولو ډیر ژر چې الله جل جلاله په دو 5 دعاوې کې الله دعا قبلوي، هغه د هغه مؤمن دعا ده چې د بل مؤمن دپاره کوي.
یو مؤمن د دنیا په یو کونج کې دی، بل د دنیا په بل کونج کې دی. یو مؤمن د دنیا د ځمکې پر مخ باندې په یو وطن کې دی، بل مؤمن د ځمکې پر مخ باندې په بل وطن کې دی. الله جل جلاله د دغه مؤمن دعا د هغه بل مؤمن د پاره چې دی کوي، الله دغه دعا نه ردوي. الله جل جلاله په دغو پنځو انسانانو کې د ټولو ډېر ژر چې دعا قبلوي، د دغه مؤمن د قبلوي چې د هغه بل مؤمن د پاره کوي چې هغه په بل وطن کې دی او په بل ځای کې دی. درنو معززو دوستانو، که موږ او تاسې چیرې د زړه له اخلاصه د الله په دربار کې و خپلو مؤمنانو ورونو ته دعاوې وکړو، الله به دا دعاوې نه کړي رد، الله به دغه دعاوې قبولې کړي. بالخصوص د هغو مسلمانانو دپاره چې هغه په جنګو کې دي، هغه په مصیبتو کې دي، د هغو شپه او ورځ وینې تویېږي، د هغو کونډې یتیمان پاته کېږي، د هغو کورونه ورانېږي، د هغو مسجدونه ورانېږي، د هغو مدارس ورانېږي، د هغو امامان او علما شهیدانېږي. موږ او تاسې باید چې هغه ورونه نه کویر، د هغو ته د زړه له کومې د زړه له درده دعا وکړو چې الله دغه ورونه زموږ چې شپه او ورځ په وینو کې لمبېږي، شپه او ورځ د دوی کورونه خرابېږي، شپه او ورځ د دوی کونډې یتیمان کېږي، د دوی پر دوی باندې ظلمونه کېږي، یا الله د دوی کومک وکړي. دا چې شپه او ورځ یهود او نصارا پر مسلمانانو باندې ظلمونه کوي، پر هغو مسلمانانو باندې چې هغه د دغه ظلمه څخه خلاص دي، هغه باید چې دوی ته دعاوې وکړي، د دوی مجاهدینو ته، د دوی غازیانو ته، د دوی دفاع کوونکو ته، د دوی ساتونکو ته باید چې دعا وکړي چې الله د دغو مجاهدینو د دغو خلکو نصرت او کومک وکړي. دغه یهود او نصارا چې شپه او ورځ پر دوی باندې ظلم کوي، یا الله دا مظلومان د دغه ظلم خلاص کی. یا الله دغه منافقین او مرتدین چې د یهودو نصاراو سره ولاړ دي، یا الله په خپل قهر او غضب اخته کې دغه مؤمنان او مظلومان ځینې خلاص کې او د دوی کومک او مدد وکړي. دا پر موږ باندې حق دی، د مسلمان یو پر بل باندې دا حق دی چې دعا به ورته کوي. خو موږ او تاسې باید چې دغه مظلومان نه کویر، هغه که د افغانستان دي، هغه که د عراق دي، هغه که د فلسطین دي، هغه که د شام دي، هغه که د بورما دي، هغه که د کشمیر دي، هغه که د دنیا په هر کونج کې مسلمانان دي چې ظالمان ظلم ورباندې کوي، موږ به دوی ته دعاوې کوو، موږ به د دوی کومک او مدد کوو، موږ به د دوی د نصرت لپاره د لوی الله په دربار کې لاسونه پورته کوو چې الله د دوی نصرت او کومک وکړي، یا الله د دوی نصرت او کومک وکړي، یا الله د دغو ظالمانو د ظلم څخه خلاص کړي. د ابي سعید رضی الله عنه سره روایت دی چې د مؤمن مسلمان دعا الله جل جلاله قبلوي چې کله په دعا کې د ګناه الفاظ نه وي، یعنی یو داسې کار چې هغه ګناه وي، هغه د مؤمن د الله څخه نه وغواړي، او یا په هغه کې د وسیله رحمي قطع نه وي، مگر الله جل جلاله د هر مؤمن په هر دعا باندې درې شانه په درو شانو کې خامخا یو شی ورکوي. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاها الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له في الآخرة. د مؤمن دعا چې کله دی الله تعالی لاسونه پورته کړي او د الله څخه خواست وکړي او دی د الله جل جلاله په دربار کې د خپل مؤمنانو ورونو دپاره کومک او مدد وغواړي، یا د خپل ځان دپاره یو څه وغواړي، یا د خپل اولاد دپاره وغواړي، یا د خپلو قریبانو دپاره وغواړي، یا د عامو مؤمنانو مسلمانانو دپاره یو څه وغواړي، مګر دغه دعا د درو حالاتو څخه نه ده خالي، په درو شیانو کې خامخا الله یو څه ورکوي. یا به الله د دغه مؤمن دعا قبول کړي، او یا به الله دغه مؤمن دپاره دغه دعا و اخرت ته وساتي چې د اخرت په ورځ باندې به الله د دغې دعا په برکت باندې دته مرتبې او مقامونه او درجې ورکوي، او یا به الله جل جلاله د مؤمن دعا د دغې دعا په برکت باندې به الله د ده څخه یو مصیبت او غم ایسته کړي. صحابه کرام وفرمایل و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته
چې د دعا دغه درې حالت دي. د دغه درو حالات څخه د مؤمن دعا نه وځي، یا دعا قبلیږي او یا دغه دعا د ده دپاره د آخرت ذخیره جوړیږي او یا د دغه دعا په برکت باندې الله یو غم او مصیبت سینسته کوي. نو موږ به بیا ډېرې دعاوې کوو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمیل الله تعالی اکثرو، د الله جل جلاله دربار ډیر لوی دی، د الله ذات ډیر لوی دی، د الله رحم ډیر زیات دی، د الله خزانه ډیر ډکې دي چې د الله څخه هر څومره ډیر شان سړی وغواړي الله جل جلاله به مؤمن ته ورکړي. د حدیث شریف روایت احمد کړی دی. الله جل جلاله دې موږ ته د دعا د کولو توفیق را نصیب کړي. د انس رضی الله عنه سره روایت دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم به خامخا په دعا کې که بیا سل وارې دعا وکړله خو بیا به هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دعا کې دا توري ویل ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. د الله رسول صلی الله علیه وسلم به دا ډیره ویل. دا خو د هر مؤمن زده ده او په هر لمانځه کې وایي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله جل جلاله دې زموږ دعاوې قبول کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.